د هیواد سوداګرو لخوا د بازارونو د اړتیا وړ لومړنیو توکو پر تأمین د سوداګرۍ او پانګونې خونې ټینګار. د دغه خونې رئیس سید کریم هاشمي په یوه خبري ناسته کې له سوداګرو غواړي څو هیواد ته د باکیفیته لومړنیو توکو وارداتو کې جدي پام ولري. ښاغلی هاشمي دغه راز ټینګار کوي چې هیڅ سوداګر د هیوادوالو د اړتیا وړ لومړنیو توکو د احتکار حق نه لري. از تمام تاجران محترم تقاضا می‌گردد که در شرایط کنونی توجه خاص به واردات و تامین مواد اولیه مورد ضرورت مردم شریف افغانستان توجه داشته باشند. دوم، لازم است بازارهای کشور از اقلام اساسی چون تیل، گاز، روغن، شکر، گندم، آرد، برنج و سایر مواد ضروری به گونه دوامدار و کافی اکمال گردد. د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس زیاتوي چې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو کمښت څخه مخنیوي لپاره سوداګر باید لږ تر لږه راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په خپلو ستراتیژیکو زیرمو کې بسیا لومړني توکي ولري. از تاجران گرامی خواهش می شود که به منظور جلوگیری از هر گونه کمبود در بازار برای تامین مواد اولیه و اقلام ذخایر استراتژیک خود باید افزایش بدهد. تاکید می گردد تمامی مواد وارداتی باید دارای کیفیت مناسب باشد. از واردات و عرضه مواد بی‌کیفیت تاریخ گذشته و غیر معیاری جدا خودداری صورت گیرد، زیرا این امر علاوه بر زیان رسانی به مردم خلاف اصول اسلامی و مسئولیت‌های ملی ما نیز میباشد. دغه خونی مسئولین په دې غونډه کې هم دا راز ډاډ ورکوي چې د هیواد سوداګر به د سیمې سختو شرایطو سربیره د هیوادوالو د اړتیا وړ لومړنیو توکو تامین لپاره هڅه وکړي.